خبره دا ده دنیا کې داسې ووسیله لکه ته چې مسافر یې، مسافر چې د کوره وځي دومره خرچه د ځان سره اخلي چې بېرته تر کوره راورسېږي. په سفر کې بنګلې نه جوړي، خالص چې د کوره ووتی دومره خرچه اخلي. دنیا دا نه درته وایم چې دنیا بده ده، دنیا محبت بد دی. د دنیا محبت چې دې زړه ته وولېدی، د دنیا په خاطر چې الله درڅه خوابده وي، الله درڅه ناراضه وي، د دنیا په خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې درڅه پاتې وي، د دنیا په خاطر چې تاریخ الجمعه ته جوړ شوی، د دنیا په خاطر چې قریبان او وسیله رحمي درڅه پاتې شوی، د دنیا په خاطر چې فرائض د رب العالمین ته دې توجه نشته، نو په دې وخت کې بیا دنیا بده ده. او که د دنیا څخه رضا د الله مقصد کې په دنیا کې د الله طرف ته توجه وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته توجه وکړي، دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې نیک تجاران، نیک بنیاداره به په ورځ د حشرګاه د صالحینو او عابدینو سره راپورته کېږي. خو چې نیکۍ ته یې پله څوک ځان برابر کړي، یې پله د دنیا په خاطر سړی الله ناراضه نه کړي، یې پله د دنیا په خاطر سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضه نه کړي، یې پله دنیا الله د رضا د الله وګرځوه. داسې مه کوه چې ستا توجه دې ته وي دنیا ګټم، نه، دنیا هغه الله وګرځوه، په دنیا باندې هغه خدمتونه وکړه چې په دې خدمت باندې رب العالمین درته راضي شي. او په دنیا کې عمومي شی، غټ شی، تاواني شی چې هغه شهرت دی. شهرت په هر نوع د انواعو چې مشهوره سوې او د خلکو لاسو ته وولېدلې، دا عظیمه فتنه ده. علامه ابن جوزی مدارج السالکین کې یو روایت را نقل کړی دی. جنید بغدادي رحمه الله یو چا په خوب ولیدی، بیا په خوب کې ورته وایي یا ابوالقاسم، الله رب الجلال څه در سره وکړل؟ ده ورته وویل چې زه ډېر تنګ وم، د دې خلکو د ګوتو څخه تنګ وم، د شهرت او د دې خلکو ډېر راشه درشه دې ډېر تاوان راته کوي. شهرت فتنه ده. امام مسلم رحمه الله هم دا روایت را نقل کړی دی. صحابه و د دې څخه ډېر بد وړل چې یو چا ته به ګوته راجع کېدله چې دا پلانکی دی، ځکه چې کله په انسان کې شهرت راغی، هلته نفسي خواهشات تقاضا وي، هغه سړی دې ته هڅوي چې په سړي کې انقلاب راولي، په سړي کې تکبر راولي، په سړي کې طلب د نور شهرت راولي او د شهوت پرستۍ راولي. دا ټول هغه شیان دي چې د رب العالمین د عبادت سره په ټکر کې. تاسې کوشش ته دې وکړئ اولا نو بالذات توجه د رب العالمین عبادت ته وکړي او د عبادت په صرف و صرف اخلاص کوه. او ثانیا نو بالعرض دنیا کسب هم کوه، د دنیا په کسب هم ځان اخته که، خو دا دنیا الله د رب العالمین د رضا جوړه که، دا دنیا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو د متابعت جوړه که. او دنیا سبب د الله د ناراضۍ مه ګرځوه، دنیا سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترک سنت مه ګرځوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې درڅه پاتې وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عادات شریفه درڅخه پاتې وي.